تم درشتي د پاره د روان شو پخپو پیزار نشتا پسر ټوپۍ نشته دی کمیس نشته دی بر صادر صرف یو صادر دی پاغي د عورت پټکړه دی لنګ والے روان دی چې صحابي کور ته ورسید وری وټکاو د دنین عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وروته ویاله کې سکای ویزه خو نبی علیہ السلام را لګلې ویسلا وتاغه ته درشتي وایو کنه وی او ما ته درشتي وایو وی دا درشتي د فرای زرا لګلې دا درشتي د فرای زرا لګلې اورته هغه خو ټیک ته خو ته لګ ودرېګه دلته کې لګ ودرېګه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کور ته ورغی خپل بیبي ته وی اے بیبي نبی علیہ السلام زمون لور لريشته را لګلی دا ناغه ورته وی ټیک د کرامات قبول د چې نبی علیہ السلام را لګلی وی نه کنه ته خلک په دې دروازه کې ننداره وکا ته خلک وګوره وی چې نبی علیہ السلام را لګلی نو څه وی نه لګ ننداره وکا نو چې دې خزه په دروازه کې ننداره وکړه هغه ولیدو چې تک تور او غټي غټي شونډي او مخ د دانو ډکو په سر ټوپۍ نه پخپو پیزار نه او بربند صرف یو صادر د عورت نه پټ کړی دی وی اله سړی د سر زمون لور گزاره نشي کولی د نبی علیہ السلام حکم په سر سترګو خو زمون لور به د سر گزارونه کې بیا به سبا دیم خپه زمون لور بم سي خپه وي وی او ورته چې نبی علیہ السلام ته و چې زمون لور لبره مناسب رشتہ راولېږي وی ټیک ده دا سعد اسود رضی الله عنه چې روان شو کنه دی لوري دا خبري واورېده وی موري څه خبرې دي وی نبی علیہ السلام ستاسو لپاره رشتہ را لېږلی دا نو تاسو ورته سوي وی لوري مونږ هغه رشتہ رد کړ مونږ چې تعالی د بل رشتہ وګوري وی ولي وی زکه چې هغه سړی ډیر بدرنګ دی اصل ډیر څه دی بدرنګ دی ځوان به سرهونه کې وی موري دې سړی ته مګورې دې ته وګورې دې را لېږلې چا دی دې سړی ته مګورې دا سړی را لېږلې چا دی د کومې رشتې انتخاب چې مال رسول الله کړی دی هغه رشتہ مال د ډیرو رشتو نه غوره ده د دغه خاون انتخاب مال نبی علیہ السلام کړی دی دغه خاون ماته د ډیرو خپل خاوندانو نه غوره دی ماته دا رشتہ منظور ده ویلوري مونږ خو ستاته وجنوي چې تر ځای بیا مونږ ورتم خکو وی ټیک د سعد اسود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ته وجه دا رشتہ مونږ ته صدا منظور ده سعد اسود لا نبی علیہ السلام قاله نبی علیہ السلام دې تاسو کوي سعد اسد وکړو وی الله پاک پیغمبر کار وشو وی ټیک د ساده کار خوشو خو مہر باور کوي وی الله پاک پیغمبر مہر پکې څه شی دی اني کاکه او مہر نه پیژني مہر باور کوي نه څه خبر کول غواړي کړه وی الله پاک پیغمبر دغه یو صادر مې د جرزان نه میتاو کړی دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی کو په منځ نیمه خو نه بستا شي نه بداغي شي او کو غیله ورکې ستا بس شي او کو ستا شي نه داغي بس شي هغه یو صادر دی چې ستا دی وسو کوم د الله پاک پیغمبر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عزت ټیک د مہر بندوبست تر لکوما د مہر بندوبست لا کوما یو درې صحابه کرام یو توخول یو زبیر رضی الله تعالی عنہ یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وو په دې پسې لاړ شه او وتا چې مال 200 درهم راکای 200 درهم دلارو داغې نه 200 درهم راوس خو کې بل صحابي ناستو ویل کوي ستا کورونه شته وي او د الله پاک پیغمبر زما 2 کور دي یو کور ته دل ورکا وی د الله پاک پیغمبر د شو یو کور د دې تمینه وي محبت وي د الله پاک پیغمبر زما په یو کور کې گزاره کیږي یو کور د شو اصحابي واپس راغی 600 درهم راغستي سعد اسد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه پیسې واغستي 200 درهم ته لري کړلو او د دې لنګ په دې پولیس کې پوري ولا وتړل لنګ په پولیس کې پوري وی سعد دې ته بسوي ځکه نه چې دا ستاسو خزي مہر دی دا ستاسو خزي مہر دی او 300 درهم ولا ورکړو ویلاړ شزان له سپوزکه موزکه والا س کډي مډي والا وعده دي کنه سودا خو باغستل غواړي کور دې مو شو مہر مو شو او سودا ورشه والا ځان لا ټیک ده د خوشحاليږي بازار ته روان دي چې دکان ته د نکیږي کنه چې ځان له واده سودا واخلي پدې کې په بازار کې ډول غږیږي او आवाज وسره کیږي د ډول سره وی اے خلکو د الله پاک پیغمبر پلان کی طرف ته غزال روان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سره خپل اسلحه او سورلې وی هغه زموږ سره غزا ته لاړ شي هغه موږ سره لاړ شي مخکې زمانو کې بچ خلکو یو خبر ورکاو داسې ډول به وکنه نغاره به وته نغاره به والا نو سړی نغاره وی आवाज کوي وای د الله پاک پیغمبر پلان کوي طرف ته غزال روان دی او څوک چې وسره ځان تیار کوي د په دې دکان په دې خله کې خپنی ولې شو یو ځل आवाज واوریدو غلې شو بیا واوریدو بیا سوچو کو چې په دریم ځل واورید کنه
د دکان نه واپس شو ویخه سعد اسود به د بیبي سره پکور کې ناشتي او د الله پاک پیغمبر به جنگونه کوي هغه په میدان جنگ کې او سعد اسود به د خزي سره ناشتي هغه پیسې راوغستې چې کومې ځان له د واده سودا لوړې وي په هغې باندې اس واغسته او توره یې پرې واغسته او اس ته وخت او یو داسې چوپټ کې واس کپړه چې کپړه واغسته په هغې باندې دا مخ داسې وتړو صرف دا سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو دې دپاره چې کو نبي علیه السلام مې وپېژني بیا مې واپس کوي نو چې پېژني مې نه صرف سترګې ښکاره کړې نور ځان پټ کړو او لاړ غزا چې غزا لاړ اوس داسې غزا کوي که نه چې په کوم طرف باندې زه د کافرو دا سلې داسې ورته وایي داسې دا توره په دواړه لاسه داسې چلی داسې روان دی سمه غذا کوي یو صحابي د بل نه تپوس کوي هلکه تا څوک دی دا خو ډېر بهادر سړی دی یو وایي زه یې نه پېژنم مخې پټ دی بل وایي زه یې نه پېژنم بیا صحابه کرام وایي دا چې ته څوک نوی مسلمان شوی دی ځان یې پټ کړی دی ځکه چې دا کافر یې ونه پېژني څوک نو مسلم دی نوی څوک مسلمان شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو تن راغی د الله پاک پیغمبر یو ولد ته ډیر خطرناک غزا کوي ډیر بهادر دی غزا کوي نبی علیہ السلام کم دی هغه د ګور د الله پاک پیغمبر دغه روان دی خو مخې پټ دی چې نبی علیہ السلام وکتل کنه او دا توره دسی اوچته کړ په یو کافر گزار کو نو دا توري مټي ښکارش دا تور مټه د دانو ډکه چې ښکارا شو کنه نو نبی علیہ السلام ویل کدا خو زما باغی تور هغه ساعت نه دا شک په زما راځي دا لاس خو ماته د سعد اسود ښکاري د دانو ډک لاس ته تک تورو ویلا شه تاسو ته وکړي چې هغه دې کړی د خو ما واده نه لګلې وو دا دې چرته راغلی دی چې هغه صحابي لاړو وی د الله پاک پیغمبر تاسو کوي چې ته سعد اسودي هغه ته صرف سر وړکوي صرف سر یو ته وړکوي صحابي راغوي د الله پاک پیغمبر او سعد اسود دی وی خدای واده پرې خو دلته راغلی دی د واده پرې خو دلته راغلی دی نبی رسول الله سلام سیکو داسې د په یو کافر باندې حمله کوله داسې ورلاندې وتل او کافر په زور ور شو گزارې په وکړو او چې گزارې وکړو سعد اسود رضی الله عنه چې او نو د اسنخ کتر راتاو شو چې اخکتر راتاو شو نبی رسول الله اواز وکړو وی زما سعد وکړو زما سعد او نبی رسول الله په خپل منډه کړی چې منډه کړه ورسید ورلکنه نو دا سعد اسود رضی الله عنه نبی رسول الله د خپل غیږ تر اوچت کو د مخ ول ښکارا کو کپړای ته پرانسته چې کپړای ته پرانسته نبی رسول الله والسلام د خپل کپړې راوغستی او د دې تور صحابي د مخ د وینو نه داسې پاکي د مخ ول د وینو د خورو نه پاکي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی رسول الله والسلام ته قتل کنه مسکه شو د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان تپریدي د الله پاک پیغمبر د جنت خوري می بزان تپریدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان تپریدي د نبی رسول الله د سترګو نوخ کې روان شوي و اے سعدا زما دي په هغه ذات باندې قسمی چې کوم ذات ز پیغمبر جوړ کړم او تاسو ته را لګلم د کوم ذات چې سا زما دغه په قبضه کې دا زب تعالی گواہی کوم چې سعد د الله د رضا د پاره د دنیا له تللی دی اے سعدا زب استاد پاره گواہی کوم جنت په دې ځان ته پریدي د جنت خوري په دې ځان ته پریدي الله په دې ځان ته پریدي دې ته ویل شي عشق دې ته ویل شي محبت د نبی رسول الله سره عشق پیدا کړي د نبی رسول الله سره محبت پیدا کړي په نبی رسول الله باندې درود زیات وایي په نبی رسول الله باندې درود زیات وایي خپشم د خپل نوجوانانو یقین په الله وک خپشم زور ته هم ګیه پرې دوا په دې کې ته خپل ښکاری دا زما د محبوب سنت دی د چاړه را واخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویختو د هغه نالۍ ته ورتاو کې په کوم نالۍ کې چې واړه بول بېږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وي زه ښکلی شوم زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغه پورې به په جنت کې قدم کې ندم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې هغه په ځنکدن کې چغواله امتی امتی زم تا د هغه پیغمبر سنت زمکه ته ورتاو کړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي زما محبوب به وایي امتی امتی هغه پیغمبر سنت ته زمکه ته ورتاوی ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم د علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري
اولې ګیرې خړی الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغه جنازه کې مونږ ډیر زیات خپه شو چې دې مړی لور شو کنه او دې په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامت کړی تازه جامت کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډیر خپه شوم تا نه په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دې ته وای الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرشتي به ویره دا خبرې دي دروغ کاری ځکه چې نه په اسلام جوړ او نه د نبی علیہ السلام د امتی په شانتي جوړي زاغي مړی ته ډیر خپه شمه چې دې مړ شو تاسو جهمت کړی او هغه مړی ته ډیر خوشاله ګما چې ورشمه وګورم او دې په دې سپین کفن کې پروتي او په دې کفن باندې ورته دا وګدو د ګیره پراته یو دا تازه وبو ساس کې پکې پراته ډیر خوشاله شم دغه مړی ته چې دا سنت ګیره په دې مخ باندې پراته وي دا فرشته په خپل و چې دا امتی ته جهنم دی دا سنت په دې مخ راوړي دې شکل صورت ته وګورئ دا د نبی رسول الله امتی دی هغه مړی ته ډیر خوشاله کوم زه خپل نو جوانانو ته هم د الله د پاره دا ګیره پرېته دا ګیره خریل داسې ګناه ده چې هر ټیم د سړی سره موجود په مانزه باندې ولاړ یو دا ګناه در سره موجود ده ګیره پرې د خالقانو دا خوان کوي دا زما د جنان سنت دا زما د محبوب سنت دا ګیره په مخ باندې ډیر زیات خوان کوي ګیره پرې د وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی کوي ان شاء الله چې د چا ګیره دی خود دی مبارک موشه خو چې د چا نشته پریدو به ګیره کنا لاس اوچت کرا سره کنا ګیره به پریدو کنا ان شاء الله ګیره به پریدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی الکانو دا ګیره پریدي د مرګ اس پته نه لګي دی وای چې بوډا شم ګیره به پریدما نوجوان الکی تازه جامت کړی په چاپ کې اور روان یو په لار اکسیډنټ وکړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې به عمل کو د الله پیغمبر به خوشاله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به درود زیات وایو دا سو واقعات می د سیرت درته ځکه بیان کړو چې سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطالعه کوي د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي د دین اسلام د پاره ډرامې مګورئ د دین اسلام د تاریخ د پاره سم مګورئ ډرامې مګورئ د سیرت کتابونه مطالعه کوي مستند کتابونه موجود دي د علما کرامو چې د نبی رسول الله د سیرت نو د صحابه کرامو د ژوند نه خبر شي باقي ماته چې بده یک چټ کې کوم خبره شي و نو زه خو لک خپه شوم یاره د تاسو زیاتې کوي په دې مسجد کې درس قرآن هم کیږي او درس حدیث هم کیږي کنه نو داسې بختور یې چې الله داسې امام درکړی دی چې درس قرآن هم کوي او درس حدیث هم کوي بختور یې قسم په الله چې بختور یې زوام دا مقتدیان په مقدس مکه بختور مقتدیان دي چې داسې امام ول الله ور کړی دی چې د قرآن درس وتم کوي د حدیث درس وتم کوي او دا خو بیا هغه ډیر محروم خلک ته چې هغه تکیږي او راځي ورلنه نو درس لا د قرآن او درس لا د احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم ټول به حاضری کو د محلی والا کنه د محلی والا لا سوچت کې شابه د محلی والا سوچت کې ټول به په درس قرآن کې شرکت کو داسې د کنه احادیث مبارکه ول برازو او د خپل علاقې د علما سره مینه کوي د خپل علاقې د علما سره څه کوي د لری علما راتلو ته هیڅ ضرورت نشته د خپل علاقې د علما سره څه کوي مینه کوي حدیث مبارک کې راځي وې د حافظ قرآن سره فرشتي ګرځي د حافظ قرآن سره څه ګرځي نو استاد د جمعات امام چې ستا په کوڅه باندې تیریږي ستا په کوڅه کې فرشتي ګرځي استاد د جمعات امام چې په کوڅه تیریږي نو ستا په کوڅه کې څه ګرځي فرشتي ګرځي نو د بل چا ضرورت شته د دې امام قدر وکا د عزت وکا حدیث مبارک راځي بس خبر راټولو ما وی حدیث مبارک راځي دا عالم نه دی مولا دی به الله د جنت په دروازه کې ایثار کړي جنت کې ویسه کړي جنت په دروازه کې ایثار کړي وي او دا خلک به جنت ته رواني حدیث مبارک راځي اجتماع العالم والعابد یو روایت راځي على الصراط بل روایت راځي على باب الجنه جنت په دروازه کې مولوی صاحب الله ودرولې نو ځکه کله ما سیستم خیال لې چې دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړ د مقتدیان پیراش او دوی جنت تلار شي نو یو بل د خستر کوي چې سړی خو رانه سیټ تکړه دی دا څه ده کنه دا
مولا کې صرف ځای ګور کړه نو چې دا مقتدیان راشي مولوی صاحب د جنت په دروازه کې سیټ ته ولاړی خو دوی خو به ولته پرستر کې وای چې سړی خو سیټ ته ودرولې سم خیال دی کنه نو دا مولوی صاحب د جنت په دروازه کې ولاړی دی بلک پریشانی کې چاسي نه چې د دې ځای نه مې الله جهنم ته بیاي کو نه الله تبارک وتعالى به ته فرمای اے مولوی صاحب اے قاری صاحب تم دې له نه ودرولې چې تا جهنم ته بیا الله سره دی ودرولې خلک جنت ته زیوزره جنت په دروازه کې ولاړ نه کنه مولوی صاحب دا نور خلک یوازي جنت ته روان دي او چې تم یوازي جنت ته زینو پتاو په دوی کې خو فرق پاتې نشو الله سو کما نه ته بزان سره نور خلق جنت ته بیاي سمره بوزم لستنا نا سلطنا نا زرکسا نا لاکسا نا سمره تعداد معلوم نه دی الله تبارک وتعالى بو تو فرمایي هر خغه انسان د ځان سره جنت ته بوز چې تور سره مینا کوي چې تور سره څه کوي تعداد معلوم دی نه نو تا چې د جمعات د امام قدر کړي عزت کړي احترام دي کړي نو چې الله تبارک وتعالى ورته فرمایي ځان سره جنت ته بوز چې څومره دی خوخي ناغه په کتاب پری دي نه پلان کې چې څه ډېر خسړې وو زما به په جمعات کې ډېر خیال ساتو د چای ډوډۍ به ډېر خیال ساتو الله فرمایي چې څومره ځان سره بیاي بوز نو دې پکې ولې نه بیا ما دا څه ده کنه دا نو د مولانو سره مفت مینه کوي مفت خو به جنت ته بیاي کوښښ کوو نه شوي د مولانو سره څه کوي مفت د مولانو سره مفت مینه کوي مفت خو به ځان سره ان شاء الله جنت ته بیاي دا سی به کو کنه کو د خپل د علاقې د علماو سره مینه ساتي محبت ساتي د جمعات د امام قدر کوي حد درجه قدر کوي چا چې د جمعات د امام سپکاوي کړه دی الله داغه نسل د علماو د حفاظونو محروم ساتلی او چا چې د علماو د جمعات د امام قدر کړي الله داغه